په غزني ولایت کې د 300 بستریز روغتون نیمګړې چارې بیا پیل شوي. دې ولایت کې 300 بستریز روغتون چې شاوخوا 10 کاله وړاندې چارې پیل شوې وې، د تیر نظام د له منځه تللو وروسته یې د جوړېدو کارونه په بشپړ ډول ودرېدلي وو چې تازه د عامې روغتیا وزارت له لوري بیرته شروع شوي دي. همدې حال کې سیمه ییز مسؤلین وایي چې د روغتون پاتې چارې 20 سلنه مخکې تللي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي. د امارات له راتګ سره شروع شوي دي چې په هغه 20% کې هم یوه زیاته فیصدي ساختماني کارونه مخته تللي دي چې په لنډو میاشتو کې به د دې شواهد وو تر څو په حقیقي بڼه مصدر د خدمت جوړ شي. د غزني د حوزوي روغتون ډاکټران هم د یاد روغتون د منظم جوړېدو د چارو خبره کوي او وایي نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ځینې بخشونه دي چې هغه موږ نظر د ځای د کمبود په اساس باندې کله چې دا تعمیر جوړ سي نو هغه به هم موږ ډېر زر د هغوی خدمات هم پیل کړو چې په هغو کې جراحي عصب ده، یورولوژي ده، همدارنګه ځینې نور څانګې چې تر اوسه پورې دلته فعالې نه دي، جراحي اطفال ده، د ماشومانو جراحي ده، دغه بخشونه دي چې انشاءالله هغه به هم ډېر زر فعاله سي. د یادونې وړ ده چې غزني د هیواد د ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د رسمي شمیرو له مخې په یاد ولایت کې څه باندې 2 میلیونه خلک ژوند کوي.